دین ورستو الله جل جلاله الذين يذكرون الله د دې زین د عقل مند خلقو صفاتونه بیان کړی دا غوي تعارف کړی دا غوي پہچان کړی چې عقل مند څوک دی. اسی د دنیا په مخ باندې هر سړی ځان ته عقل مند وي. که یو سړی ډیر قمقلی خو هغه ځان بیوقوف او قمقل نه تسلیمي هغه هم دا دعوه کوي چې زه عقل مند خدا الله په نظر کې عقل مند څوک دی دا غوي الله جل جلاله دلته صفاتونه بیان کړي. اولنا الله دا غوي صفات بیان کړي تعارف کړي بیا دا غوي دویم نمبر باندې دعاګانی چې دا الله نه کوي دا غوي ذکر کړي هغه بیان کړي. او دریم نمبر باندې په دغه دعاګانو چې الله رب العالمین دوی لکم انعامونه ورکړي او دوی سره کوم وعده کړی دا او دا دعاګانې د دوی قبول کړي دا غي تذکرہ کړي. نو الله جل جلاله فرمایي چې عقل من خلق هغه دي الذين هغه خلق دي یذکرون الله چې الله یادای الله یاد ساتي په هر حال هر وخت د په ذهن او د په زړه کې دا خبره پرته هم په جبه دي الله یادای سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر هم پزړه کې د هر وخت دا خبره پرته چې هر څه کون کې بادشاہ یو الله دی هر څه باندې واک د یو الله چلیږي او هغه ذات یک یوازې د دې مخلوقات او مالک او تصرفات کون کې د هیڅوک هغه سره شریک نشته داغه نه بغیر بل څوک د دې کائنات واکدار نشته. هر وخت د پزړه او د په دماغ باندې دغه خبره پرته بیا په جبه د چې کله د فارغی نو د الله حمد و ثناء سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. الله جل جلاله فرمایا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذکروا الله ذکرا کثیرا. دا نه دی ویلي چې ډېر شی مزونه کوا ها دا نه دی ویلي چې په مخه زه حجونه کوا الګ په مخه خیراتونه ورکوا عبادتونه خدا ټول دي منزل ټیم مقرر کړ دې چې په دغه ټیم به مسکای ورځي کې 15 وخت به مسکای حج لې وخت مقرر کړ دې او ویل دي چې په ژوندۍ کې یو پیری به در باندې فرض ادا وکړي دا شانته هر عبادت لپاره ټیم هم مقرر کړ دې مقدار هم مقرر کړ دې او شرطونه هم لګول دي خو خپل یاد لپاره خپل ذکر لپاره الله نه ټیم مقرر کو نه شرطونه لګول دي نه ولا ځای مقرر کړ دي نه هیڅ شی هر وخت کې کولای شي او دا ډیر کو ما ډیر یاد کومه خمه یاد اذکر الله ذکرا کثیرا یادوي الله جل جلاله ډیر نه ولا د عودت شرط لګول نه ولا د ټیم شرط لګول نه ولا د ځای شرط لګول نه بل څه قید ولا لګول نظریه خپل ذهن خپل سوچ خپل د زړه فکر خپل بدا جوړ کی چې هر څه کون کې الله دی او په جبه چې دی فارغی یا ځان له یوازې په سکار اختی نو الله یادې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او چې د مخلوق سره گویای نو د جبه د الله په بړای اختی دته الله لویواله خلقو ته بیانې دته الله جل جلاله دین خلقو ته بیانې چې کله مخلوق سره د کلام کوي مخلوق سره د خبري نو چې څنګه موقع او محل ته مومي نو دته الله لوی بیان